بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. قدرمنو اوریدونکو، د آخرت په ورځ به جنتیان به هم په خپلو رنګونو پیژندل کیږي او دوزخیان به هم د خپلو څیرو او د خپلو رنګونو نه پیژندل کیږي. د قیامت په ورځ به الله رب العزت هر انسان او هر پیری ته د خپل عملنامه په لاس ورکړي او په هغه کې به د دنیا د ژوند هره کړنه، وینا او اراده لیکل شوي وي او د خپل عملنامه به په ډیره سمه توګه دا لوستلی شي او په هغه باندې به اقرار کوي، لکه چې الله رب العزت په صورت اسراء په 14 آیت کې فرمایي: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ووایه خپل عملنامه نن ورځ ته خپل د ځان حساب لپاره کافي یې. ته چې په خپله خپل عملنامه لولې، خپله به اقرار کوي چې یا الله دا کارونه ما په دنیا کې کړي ول، نو ضرورت هلته شاهد او ګواه ته نشته. د دې مطلب دا دی چې ته راشه په خپله یې لږ وګوره، دا لکه چې چا غلا کړي وي او هغه ته خپله کړنه په کمره کې او په تصویر کې ورښودل کیږي او دا هیڅکله د خپلې غلا نه انکار نشي کولی. نو هلته هم چې الله رب العزت هر انسان ته د خپل عملنامه په لاس کې ورکوي، الله به ورته وایي اقرأ کتابک، د خپل عملنامه ولوله، کفا بنفسک اليوم حسیبا. نن ورځ ته د خپل د ځان د حساب لپاره کافي یې، ضرورت نشته چې په تا باندې ګواه او شاهد موږ راوړو. دویمه خبره دا ده قدرمنو اوریدونکو، چې هر دوزخي به په رنګ پیژندل کیږي، پرته له دې چې له هغه څخه د ګناه په اړه پوښتنه وشي. الله رب العزت په سورة الرحمن کې په 9 آیت کې فرمایي: فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. الله رب العزت فرمایي نو په هغه ورځ به نه انسان نه پیری له خپلې ګناه پوښتل کیږي. دا ځکه چې الله فرمایي: یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرمان، فاسقین او ګناهګاران به په خپلو رنګونو او په خپلو شکلونو پیژندل کیږي، نو د تندي تر ویښتانو او د پښو نه به نیول کیږي او پښو ته به یې زولنې ور اچول کیږي. الله به یې جهنم ته استوي. یا الله، موږ په آخرت کې داسې که چې زموږ د څیرو نه نور باد شي او خلک هم وپېژني چې دا جنتیان دي، جهنمیان نه دي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. قدرمنو اورېدونکو، د دنیا په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. زما خویندو ورونو، راشئ د الله او د الله د رسول اوامرو ته غاړه کیږئ چې دوی څه وایي. تاسو راشئ چې الله رب العزت د ستا د ژوند په اړه، د ستا د حساب په اړه، د ستا د کتاب په اړه، د جنت او د جهنم په اړه څه ویلي دي. راشئ د محمد رسول الله پیغام واورئ چې هغه څه وایي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ستاسو د دنیا اور د دوزخ له اور او یا تکړو څخه یوه ټوکړه ده. یعنې مطلب دا دی چې د جهنم اور او یا درجې او هویت ځلي د دنیا د اوره ډیر حرارت او ډیر ګرمایش لري. تاسو راواخلئ، څوک دې راواخلي د یو دقیقې لپاره دې د خپله ګوته په اور باندې کیږي. نشو کولی چې دا ډیر ضعیفه او کم اور هم دی، نو ولې په خپلو ګناهونو باندې ځان جهنم ته لیږئ؟ ولې په دنیا کې د الله او د الله د رسول د اوامرو نه سرغړونه کوئ؟ نه راشئ چې د الله او د الله د رسول اوامرو ته غاړه کیدو، د خپل اخلاق اسلامي اخلاق وګرځوو، د خپل کردار اسلامي کردار وګرځوو، خپل اعمال اسلامي اعمال وګرځوو، تر څو چې الله رب العزت د جهنم نه بچ کړي او الله موږ جنت ته داخل کړي.
نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل په دوزخیانو کې چې تر ټولو سپک عذاب چاته ورکول کیږي هغه ته به د اور څپلۍ واغوستل شي چې د هغه د حرارت نه به د هغه د سر مغزه ویشیږي چې دا عذاب به هلته ابو طالب ته ورکول کیږي چې د محمد رسول الله تره دی. ابو طالب هغه څوک و چې د 40 کلو نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقویت او حمایت وکړه، د خپل قوم سره د دښمني اعلان وکړه، خو رسول الله یې پرې نه ښوده، اما د دنیا نه بې ایمانه لاړه. په آخرت کې به ادناترین او سپک عذاب دې ته ورکول کیږي چې هغه ته به د اور څپلۍ واغوستل شي چې د هغه د حرارت او د ګرمایش نه به د هغه د سر ماغزه ویشیږي. تاسو ګورئ د رسول الله تره دی، اما رسول الله د الله د عذاب نه نشي خلاصولی ځکه هغه ایمان نه لري. نو نن ورځ په قوم او په خپل نسب باندې مه دوکه کیږئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله وایي چې غوره ستاسو د الله په نزد باندې هغه څوک دی چې هغه د الله نه ډیر ویریږي. نو راځئ چې د الله نه وویریږو. همدارنګه حضرت سموره بن جندب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل له دوزخیانو څخه به ځینې کسان داسې وي چې اور به د هغوی ته پنډیو پورې رسیدلی وي، او ځینې به داسې وي چې د اور لمبې به تر زنګنونو پورې وي، او ځینې به داسې وي چې د اور لمبې به تر غاړې پورې رسیږي. ځکه هلته هم د الله رب العزت په عذابونو کې توپیر شته. که په دنیا کې چا ډیر فساد کړی وي، تل لپاره د الله رب العزت نه باغي شوی وي، نو د اور لمبې به تر غاړې پورې رسیږي، او که چا لږه سرکشي کړې وي د اور لمبې به تر نامه او تر ملا او تر زنګونه پورې رسیږي. الله دې موږ ته نجات راکړي. او کافر چې الله رب العزت په جهنم کې وغورځوي هغه به تل لپاره په جهنم کې سوځي، او چې کله یې پوستکی وسوځېږي ختم شي، الله رب العزت به هغوی ته نوي پوستکي ور واغوندي تر څو چې د الله رب العزت عذاب په سمه توګه وڅکي. د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کافر د 2 اوږو ترمنځ به په جهنم کې دومره مسافه وي لکه یو کس چې په اس باندې سور وي او 2 ورځې مزل کوي. د کافر د 2 اوږو ترمنځ به دومره مسافه وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کافر غاښ به په جهنم کې د احد غره په شان وي، او د بدن پوستکه به دومره ډبل او دومره دروند وي لکه یو کس چې 2 ورځې پیدل مزل کوي. چې څومره مزل کوي د کافر د پوستکي هغه پیړواړی او ډبلوالی به دومره وي، او تل تر تله به هغه د الله رب العزت عذاب څکي، او د الله رب العزت په عذاب کې به گرفتاره وي. د جهنم اور د دنیا د اور غوندې نه دی چې هغه سور دی، هغه تور اور دی. د ترمذي حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوزخ اور 1000 کاله بل شو تر څو چې هغه سور شو، بیا 1000 کاله الله هغه بل که تر څو چې هغه سپین شه، بیا الله رب العزت 1000 کاله بل که تر څو چې هغه تور شه. نو اوس د جهنم د اور رنګ چې دی تور دی. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د ترمذي حدیث دی، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې جهنمی به په جهنم کې خپله ژبه تقریبا 4 میله او 5 میله راویستلي وي، هغه به پرته وي او خلک به د هغه برسیره تیریږي، او تل تر تله به د الله رب العزت په عذاب کې گرفتاره وي. نو الله رب العزت موږ ته د جهنم بیانم کړی. قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت موږ ته د جنت بیانم کړی دی. راشئ چې د خپل په لنډ ژوند کې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو تر څوم چې په آخرت کې الله رب العزت د خپلو عذابونو نه وساتي، الله رب العزت موږ د جهنم نه وساتي، او الله موږ ته جنت راکړي. خو له بده مرغه نن ورځ ځینې خلکو د دنیا ژوند ته ژوند ویلي، په فساد، په منکراتو، په فجایعو، په سودو، په رشوتو، په حرامو کې اخته دي. هغه څه چې الله او د الله رسول ورته وایي هغه کله هم نه مني او کله ورته غوږ هم نه ږدي، بلکې فساد و فتنې ته متوجه دي. دا خلک به وینئ چې د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په عذاب کې گرفتاره وي، او دوی به په جهنم کې پراته وي.
ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت په اړه ویلي چې ان شجرة الزقوم طعام الاسیم کالمهل، یعنی د زقوم ونه د ګنهګارانو خوراک ده، هغه د مهل په څیر ده. مهل څه ته وایي؟ هغه د زیتونو او د تیلو نه چې هغه خړې اوبه پاتې هغه ته مهل ویل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په اړه ویلي کله چې هغه د دوزخي خولې ته نږدې راوړی شي د ګرمۍ له وجې به د هغه د مخ پوستکی په دې کاسه کې رااولیږي او چې کله یې خوري کلمې به ورته ټوټه ټوټه کي. الله رب العزت به مشرکینو او کفارو ته په جهنم کې داسې عذاب ورکوي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي د دوزخیانو په سرونو به جوش اوبه تویول کیږي تر څو چې د هغوی ګرمي له سر څخه تر نسه پورې ورسیږي او هغه شیان له منځه ویشي چې په نس کې دي او د لاندې لارې ښکته تویې شي. او دا هغه سحر دی چې یادونه الله رب العزت په خپل کلام کې کړي او فرمایي چې یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسهر ما فی بطونهم والجلود، یعنی د دوی په سرونو به جوش اوبه اچول کیږي، هغه څه چې په نسونو د دوی کې دي او پوستونه د دوی به په ویلې کیږي او بیا به بیرته خپل حالت ته راګرځول کیږي تر څو چې د الله رب العزت عذاب په سمه توګه وڅکي. همدارنګه بل حدیث د ترمذي دی. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د دې آیت په اړه چې یسقا من ماء صدید یتجرعه، یعنی دوزخیانو ته به ژیړې اوبه ورڅکل کیږي چې د دوی به یې په غړپ غړپ څکي. رسول الله د دې په اړه ویلي چې دا اوبه به د دوزخیانو په خوله کې راتویې کړی شي چې د دوی مخونه به پې پاخه شي او د سر پوستکي به یې اولیږي او کله چې دا اوبه نس ته رسیږي نو کلمې به یې په دې باندې ټوټه ټوټه کیږي تر څو چې هغه د بولو د ځای څخه ووځي. لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي دوزخیانو ته به داسې ګرمې اوبه ورڅکول کیږي چې د دوی کلمې به پاش پاش کړي. او بل ځای الله رب العزت فرمایي که دوزخیان د اوبو لپاره فریاد وکړي د دوی فریاد جواب به په داسې اوبو سره وشي چې د تیلو هغه خټبیل په شان به وي چې د دوی مخونه به ویلې کړي. او الله رب العزت فرمایي چې دا ډیر ناوړه څښاک او ناوړه ځای دی. همدارنګه بل حدیث د ترمذي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دوزخ کې به د دوزخیانو شونډان سوي او غاښونه به ښکاره وي او اور به د کافر مخ سوځوي او پورتنۍ شونډه به یې پورته ټوله شي عین تر دې چې د سر نیمایي پورې به ورسیږي او لاندینۍ شونډه به یې لاندې راوزړیږي چې هغه به تر نامه پورې پرته وي لکه چې الله رب العزت فرمایي چې وهم فیها کالحون. همدارنګه رسول الله فرمایي چې دوزخیان به زرګونو کاله وجاړي عین تر دې چې ټول به یو بل ته مخامخ قطار کینی او له ډېرې ژړا به یې غږ د سپیانو په ډول واوړي او د سپیانو په څیر به انګولې کوي خو بیا به هم د الله رب العزت له طرفه په دوی باندې رحم نه کیږي او د اوښکو په ځای به د دوی د سترګو نه وینې روانې شي خو الله رب العزت به په دوی باندې رحم نه کوي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت په آخرت کې د خپل عذاب نه وساتي. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په قرآن کریم کې د دوزخیانو هغه خبرې الله رب العزت را اخلي چې دوی به د الله رب العزت سره د سوال او جواب په شکل کوي. لکه چې الله رب العزت فرمایي قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. جهنمیان به په آخرت کې وایي چې ای زموږ پروردګاره موږ دې دوه واره مړه کړو او موږ دې دوه وارې ژوندي کړو، موږ په خپلو ګناهونو اقرار کوو، آیا اوس د وتلو کومه لاره شته چې ته موږ د جهنم نه وباسې او د دې عذاب نه خلاص کړې؟ الله رب العزت په جواب کې ورته وایي لکه چې د سورة مؤمنون 12 آیت دی ذلکم بأنه اذا دعی الله وحده کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر.
دا عذاب ځکه تاسو ته درکول کیږي چې کله به د یو الله رب العزت خبره کیدله تاسو به انکار کوه او کله به چې د شرک خبره کیدله تاسو به هغه منله. بس نن نو فیصله د لوی او ستر الله رب العزت ده چې تاسو به په دې عذاب کې سوځوي او الله به عذاب درکوي. نن ورځ هم ځینې داسې کسان شته چې کله د الله وحدانیت هغوی ته بیانیږي، د الله رب العزت قدرت بیانیږي هغوی ته، هغوی په هغه خپلو خرافاتو او بدعاتو کې پراته دي دې خبرو ته، او هغه کس چې دا خبرې کوي دې ورته په بد نظر ګوري. دې کسانو نه به الله رب العزت د آخرت ورځ پوښتنه کوي، نه به یې پرېږدي. دوی په هغه خپلو خرافاتو او بدعاتو باندې ایمان راوړی دی او وحدانیت د الله یې هیر کړی. بیا به له څه وخته وروسته یو ځل بیا د دوی او د الله رب العزت ترمنځ دا خبرې اترې پیل شي، لکه چې الله رب العزت په سورة سجده کې 12 آیت کې فرمایي: ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الله فرمایي کاش کې ای پیغمبره تا دا ګناهګاران لیدلي وای چې د الله په زور کې سرونه زړولي وي او وایي چې ای زموږ ربه موږ هر څه په خپلو سترګو ولیدل او هر څه مو په خپلو غوږونو واورېدل، یعنې حقیقت ټول راته څرګند شو، نو اوس مو یو وار بیا دنیا ته ولیږه، موږ به ښه کارونه کوو او موږ به ډېر ښه مسلمانان او یقین لرونکي شو. الله رب العزت به په جواب کې دوی ته ووایي لکه د سورة سجدې 14 آیت دی: فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. دا چې له دې ورځې سره مخامخ کېدل مو له پامه غورځولي ول، نو اوس یې مزه وڅکئ، موږ هم تاسو له یاده یې ستړي یاست او د خپلو عملونو په وجه دا ابدي عذاب وڅکئ، الله به تاسو ته نجات نه درکوي. له څو زره کاله وروسته به بیا دا ډول خبرې اترې پیل شي. دوزخیان به ووایي لکه د سورة ابراهیم 44 آیت دی: ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسول. هی زموږ ربه موږ ته بیخي تر لږ وخته پورې مقرره کړه، موږ به ستا بلنه ومنو او د رسولانو تابعداري به وکړو. الله رب العزت به په جواب کې ورته وفرمایي: اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. آیا تاسو به په دنیا کې قسمونه نه خوړل چې له تاسو څخه د دنیا زوال نشته، یعنې هیڅ حساب کتاب او بیا راژوندي کېدل نشته، بس تاسې دا ګمانو چې دا دنیا ده او روانه به وي. نن ورځ هم داسې کسان شته چې هغوی آخرت هیر کړی، هغه حساب او کتاب چې الله رب العزت دوی سره کوي هغه هیر کړی، بس د دنیا ژوند ته ژوند ویلی، هلته به بیا د الله په عذاب کې ګرفتاره وي. بیا به څو زره کاله وروسته 4 وار خبرې پیل شي، لکه چې الله رب العزت فرمایي په سورة فاطر کې په 30 آیت کې: وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. الله وایي چې دوی به په دوزخ کې فریاد کوي او وایي به چې ای زموږ ربه موږ وباسه، موږ به نیک عملونه کوو، داسې نه لکه کوم عملونه چې موږ په دنیا کې کول، نور به ښایسته عمل کوو، ستا اوامرو او ستا احکامو ته به غاړه ږدو. الله رب العزت به په جواب کې ورته ووایي: اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم نذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آیا موږ درته دومره عمر نه و درکړی چې تاسو عبرت اخیستونکي شوي وای، یا عبرت اخیستونکي پکې عبرت اخیستلی وای، او تاسو ته ویرونکي انبیا علیهم السلام هم راغلي وو، نو اوس عذاب وڅکئ، د ظالمانو لپاره کوم مرستندوی او کوم مددګار نشته. بالآخره 2 زره کاله وروسته به د 5م ځل لپاره دوی ته د الله رب العزت سره د خبرو موقع پیدا شي او دوی به په ډیرو عجیبو الفاظو ووایي، لکه په سورة المؤمنین کې 100 آیت کې الله فرمایي: ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای زموږ پروردګاره ته موږ له دې دوزخ څخه وباسه، که بیا موږ داسې وکړل نو موږ به واقعي ظالمان یو. الله رب العزت به داسې جواب ورکړي لکه یو څوک چې په غضبناکه لهجه تاته ووایي چې زما نه لرې شه، له ما سره خبرې مه کوه. الله رب العزت به هم داسې ورته ووایي لکه د سورة المؤمنین 18 آیت دی چې اخسئوا فیها ولا تکلمون، همدلته ذلیله اوسئ او بیا له ما سره خبرې مه کوئ. لکه سپی چې څوک د ځانه شړي هغه ته اخسأ وایي، الله به دوی ته هم داسې ووایي.
نو له دې وروسته به هیڅکله هم د دوی له الله رب العزت سره خبرې ونه شي او الله رب العزت د دې ډلې په هکله فرمایي د سورة المؤمنین 119 109 او 111 آیت کې انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. الله رب العزت به دا عذاب ځکه دوی ته په جهنم کې ورکوي او ځکه به الله ورته وایي چې اخسئوا فیها ولا تکلمون، هم دلته ذلیله اوسئ او بیا له ما سره خبرې نه کوئ، ځکه چې الله رب العزت فرمایي زما یوه ډله بندگان ول، دوی به ویل چې ای ربه موږ ایمان راوړی نو موږ ته ته بښنه وکړه، په موږ باندې رحم وکړه او یوازې ته غفور او رحیم ذات یې، غوره رحم کوونکی ته یې. خو چې کله به مؤمنانو دا خبره کوله خو هغه کسانو چې د مسلمانانو سره دښمني وه، منافقین ول، فاسد کسان ول، دوی به مؤمنانو پسې پوزخند واهه تر څو چې زما یاد به یې الله وی بیخي هیر کړه او تاسې وی چې په هغوی پورې به مې خندل، نن مې دوی ته د صبر په بدل کې غوره بدله ورکړې، جنت مې ورکړی دی او دوی بریالي دي. نو ځکه موږ ته پکار ده قدرمنو اوریدونکو چې د الله رب العزت نه جنت وغواړو او د جهنم نه پناه وغواړو. راشئ په دنیا کې د الله او د الله د رسول ویناوې واورئ، چې د الله کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موږ ته څه پیغام لري او موږ په کمې روان یو. کنی دنیا کې به په زور یا په دروغو یا په زاریو په قسمونو ځان خلاص کړئ، خو د الله رب العزت د عذاب نه خلاصون نشته. هلته کوم مرستندوی نشته چې ستاسو مرسته وکړي او د الله رب العزت د عذاب نه خلاص کړي. یوازینی شی چې تاسو د الله د عذاب نه خلاصوي هغه ستاسو خپل عملونه دي. نو د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم تر څو چې الله رب العزت موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي او په آخرت کې هم د خپل سخت عذاب نه وساتي او جنت ته هم داخل کړي. په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.